بدخشان کې جګړه روانه ده. 15 طالبان وژل شوي دي، 15 ټپیان دي او 14 نور چې دي دا نادرګه شوي دي. د طالبانو یو قومندان جمعه خان فاتح د طالبانو پر ضد په بدخشان کې جګړه پیل کړې ده. د طالبانو یو قومندان جمعه خان فاتح د طالبانو پر ضد په بدخشان کې جګړه پیل کړې ده او تاسو به خبر یې چې څلور نورې وسلوالې جبهې هم د طالبانو پر ضد جګړه کوي. 15 کاله وشول چې طالبانو افغانستان نیولې او خپل قوانینو خپل فرامینو چې د دوی خوښوي هغه تطبیقي او 15 کال وروسته د څلورو جبهو ایجاد همدارنګه د طالبانو د خپل قومندان د طالبانو په وړاندې جګړه او په بدخشان کې کړکېچ دا ډیر سطحي کړکېچ نه دی او دا کړکېچ ورسره تر بلې مخ په پراخېدو دی. تاسو به پوهیږئ چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پیل معمولا له دغه ډول کوچنیو حلقاتو پیل شوی دی، همداسې ورو ورو پسې پراخ شوی دی. د بدخشان جګړې ته سره د دې چې طالبان اوس ډېر په کوچنۍ او وړه سترګه ګوري او فکر کوي چې ګواکې زه خو یو څو کسان دي دوی به مهار کړي، مګر دا داسې اسانه خبره نه ده. او علت دا دی چې له یوه طرفه د خلکو پر وړاندې فشارونه، غربت، بیکاري، عقده چې د طالبانو پر ضد کوم ایجاد شوې ده او هغه قصداً طالبانو ایجاد کړه او هغه فکر چې د 2020 کال د اګست نه وړاندې موجود ویل کېده چې طالبانو اوس بدلون کړی دی او دوی به یو ټول شموله نظام ته زمینه برابري، دوی به یو داسې نظام ته زمینه برابري چې د افغانستان ټول خلک پکې خپل ځان وویني. ګوري دې ته خو هېڅ زمینه برابره نه شوه او هماغه ټولواکي او هر څه چې ملا هیبت الله غواړي هغه باید وشي. حتی د طالبانو خپل غړي هم ورسره خوشحاله نه دي. دا اوس که تاسو د طالبانو له یو شمېر وزیرانو وپوښتئ دا هغوی خپل هم زړونه ډېر خوړین دي او خوړین یې له چا دي؟ زړونه یې له قندهار خوړین دي. له قندهار ځکه خوړین دي چې هلته ملا هیبت الله ناست دی. قندهار البته د جغرافیې په اساس نه وایم او قندهار چې زه یادوم معمولا د هیبت الله د قدرت د مرکز په توګه یادوم. هر هغه څه چې د قدرت او د واک ښکارندویي کوي هغه ټول ملا هیبت الله په لاس کې نیولي دي. سراج الدین حقاني ترې خفه دی. ملا برادر په خپله چې د دوی د طالبانو د بنسټي ښودونکو څخه دی هغه خفه دی. تاسو خو شیر محمد عباس تانکزی ولیده چې د طالبانو په وړاندې ډېرې جدي خبرې وکړي، د ملا هیبت الله په وړاندې ډېر جدي ودرېد. یوازینی طالب چارواکی چې ودرېد او لاړ افغانستان یې پرېښود. آیا دا ټول خلک په غلط دي یوازې ملا هیبت الله په سمه دی؟ نه، داسې نه ده. یا دا ټول قدرت باید د قندهار په لاس کې وي؟ نه، داسې باید نه وي. آیا پکتیا حق لري؟ بالکل حق لري. آیا د بدخشان خلک د دغې سیمې خلک نه دي؟ د فراه خلک د دغې سیمې خلک نه دي؟ د نورستان خلک د دغې سیمې خلک نه دي؟ د ننګرهار خلک د دغې افغانستان خلک نه دي؟ خو دا ټول د دغې وطن خلک دي. نو کله چې دا ټول د وطن خلک وي او ته یو چاته د دې اجازه ورنکړې چې ته سیاست وکړه. سیاست یوازې حکومت کې ونډه اخیستل نه دي. سیاست دا دی چې دی خبره وشي کړی، دی د افغانستان د خلکو په تړاو چې کوم نادرست تصمیم نیول کېږي د هغه په تړاو ودرېږي، وغږېږي، خپل سیاسي فکر وړاندې کړي او یو داسې نظام ته زمینه برابره کړي چې په هغې کې د افغانستان هر وګړی حق ولري چې زه یې انتخاب کړي یا انتخاب نه کړي. دا د کورنیو جګړو پیل دی او دا جګړه پسې مخ په پراخېدو ده او دې ته زمینه طالبان برابري. طالبان اوس هم وخت لري که چیرې دوی له دغه سرزورۍ، البته ټول طالبان نه، زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم چې یو شمېر طالبان غواړي چې په افغانستان کې سیاست وکړي او یو شمېر طالبان غواړي چې په افغانستان کې افراطیت حاکم کړي چې هغه د قندهار ډله ده. د قندهار ډله کوشش کوي چې خپل افراطي فکر په ټولو
خلکو تطبیق کړي. حتی خپل طالبان ورسره موافق نه دي. جمعه خان فاتح خو ډېر کوچنی وړوکی قومندان دی، مګر دا مسله ورو پراخېدونکې ده. نن جمعه خان فاتح دی، بل ورځ به یو بل قومندان وي، بل ورځ به یو بل قومندان وي، او په شمال کې به طالبان له ډېر چیلنج سره مخ کیږي، او کله چې له چیلنج سره مخ کیږي بیا طالبان دا نشي کنټرولولی. نو طالبان یو ځل بیا د هغه 90 کلونو کړکېچ ته زمینه برابروي چې یو خط به موجودي، او په دغه خط باندې دا خبر دا ځان سره یاد وساتئ چې بیا به یو خط پروت وي، یو طرف ته به طالبان وي، بل طرف ته به د طالبانو مخالفان وي، جنجال به روان وي، بیا به طالبان ورځي تاکونه او ونې به باسي، تیزاب به ورته اچوي، او خوارېږي به د افغانستان خلک، خوارېږي به افغانان. نو څومره چې طالبان په خپل سرزورۍ درېږي، او څومره چې د کابل طالبان خاموشي غوره کوي، او د طالبانو په ځانګړي ډول د هیبت الله هر ډول فرمان ته سر ټیټوي، او هر ډول ظلم ته هرکلی کوي، او یا خاموشي اختیاري، دا جنجال دوی ټولو ته پیاوړی کیږي. او څومره چې دا پیاوړی کیږي، په هماغه اندازه به د افغانستان خلکو ته تاوان رسیږي، په هماغه اندازه به د سیمې استخبارات په دغو ډلو ټپلو کې لاسونه وردخلي، په هماغه اندازه به طالبان تر فشار لاندې وي، په هماغه اندازه به د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې وي. نو اوسنۍ جګړې ته او راتلونکي کړکېچ ته چې څوک زمینه برابروي، هغه طالبان دي. تر څو چې طالبان په دې باور پیدا نه کړي چې د افغانستان ټول خلک ولو که هغه یو دهقان وي، هغه د سیاست حق لري. سیاست په دې معنی چې هغه رایه کارولی شي. د افغانستان د جوزجان وګړی د رای حق لري، د افغانستان د دایکونډي وګړی د رای حق لري، د زابل وګړی د رای حق ولري. نو دغه ټول شموله سیاسي پروسې ته چې دوی زمینه برابر نه کړي، دوی له چلنج سره مخ کېږي او افغانستان هم تباهۍ ته ګذاري. کې جګړه روانه ده، 15 طالبان وژل شوي دي، 15 ټپیان دي، او 14 نور چې دي دا نادرګه شوي دي. دا خبرونه په میډیا او سوشل میډیا باندې خپاره شوي دي، او د خبریال سمیع الله یوسفزي له قوله چې د طالبانو ته نږدې پاتې شوی دی، او په طالبانو کې ډیری اړیکې لري، ډیری مشرانو سره اړیکې لري، کشرانو سره اړیکې لري. هغه د طالبانو له قوله د خبرونه له نورو رسنیو سره شریک کړي دي. خو تر اوسه پورې د دغه مرګ ژوبلې او ورکېدو په اړه د طالبانو لخوا رسمي څه نه دي ویل شوي، او نه د دغه پیښې پخلی شوی دی. خو د جګړې پخلی شوی دی چې بدخشان کې جګړه روانه ده. جګړه بدخشان کې د چا او چا ترمنځ روانه ده، د طالبانو او د طالبانو د خپل قومندان جمعه خان فاتح، د دوی خپل قومندان دی، اوس ترې ناراضه دی، په ځینو مسایلو ترې خفه شوی دی، په بدخشان کې ځینې کیسې وې، په همغه باندې خفه شوی دی. دی نو هلته پراخ نفوذ لري، حتی دا ګواښ یې بار کړی دی چې دی خپل شخصي وسلوال لري. خو طالبانو دا لا تر اوسه پورې نه دی ویلي چې په دغه جګړه کې د دې غړو ته څونه مرګ ژوبله اوښتې ده، او بیرته مقابل چې دوی مخالفه ډله ده، یا د دوی خپل قومندان چې دوی سره ناراضه ده، د قومندان فاتح د غړو د وژل کېدو په اړه یې لا پخلی نه دی کړی. موږ هم هڅه کوو چې د دغه جګړې په اړه دقیق او پوره جزئیات را پیدا کړو، بیا یې له تاسو سره شریک کړو. خو یاد دې وي چې دغه جګړه چې چون په بدخشان کې شاوخوا 4 نورې جبهې چې په بېلابېلو نومونې دي، دوی هلته هم فعالیت کوي. په دغه جګړه کې بیا د هغوی کوم رول نسته، او نه د هغوی کوم جنګیالي په دغه جګړه کې ښکېل دي.